Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ صحت په جامه کې وپټ یاست. نن مې دلته ډېره یوه په زړه پورې او ډېره اړینه موضوع راوړې ده. دا موضوع د فرانسوي ژبې دېرش مهم او اړین جملې دي چې دغه جملې په روزمره ژوند کې زموږ کارېږي او ډېر ورته اړتیا لرو. دا هغه جملې دي او که چیرې تاسې غواړئ یا کوم بله نظر یا ایده لرئ چې هغه باندې بحث وکړو، هغې باندې خبرې وکړو او تاسو ورته ډېره اړتیا لرئ، هغه ماته حتما په کمنټ کې ولیکئ. زه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې ستاسو له نظرونو څخه هغه ویډیو جوړوم او هغه ویډیو کې به ورباندې بحث کوو. پرته له مطالعې راځئ چې دغه 30 جملې په ګډه زده کړو. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. د ویډیو خوښول مو له یاده ونه وځي. راځئ چې دوام ورکړو. فرانسوي ژبه کې 30 هغه مهمې او اړینې جملې زده کړو. ښایي په لومړي سر کې هغه جملې تاسې ته اشنا اوسیږي، یعنې ډېرې کارېدونکې جملې وي، خو بیا هم دې لپاره چې ځینې ملګري ښایي اوسیږي هغه باندې ونه پوهېږي. راځئ چې په سمه ډول یې تشریح کړو. کومان سا وا، بونژور کومان سا وا. بونژور کومان سا وا یعنې سلام څنګه یې، سلام ښه یې، په دې ډول باندې د پوښتنې په ډول دی. او په ځواب کې دومه جمله دی بیان ای وو، بیان ای وو یا بیان ایت وا، بیان ایت وا، بیان ایت وا. نو دواړه جملې چې دي متضادې جملې دي، ځکه چې دواړه یو ډول نه دي، خو ځوابونه یې هماغه یو ډول دي. لکه وو چې شو یعنې په محترمانه ډول باندې دی چې یو چا ته غواړي ووایي او تاسو څنګه یاست، او دغه اتوا چې دا محترمانه ډول نه دی، یعنې فامیلیال ډول دی. نو تاسو کولی شئ له هغو کسانو څخه سره یې وکاروئ چې هغه ستاسو ملګري اوسیږي یا تاسو یې پېژنئ. او درېیمه جمله دی د نوم په اړه، مثلا خپل نوم چاته وایي، مثلا د مثال په ډول تاسو ویلی شئ چې je m'appelle عجاب، je m'appelle عجاب یعنې زما نوم دی عجاب. او څلورمه جمله دی ښایي تاسې د یو چا د نوم په اړه پوښتنه کوئ، هغه دی tu t'appelles comment، tu t'appelles comment، tu t'appelles comment ستا نوم څه دی. ښه، پنځمه جمله چې دی هغه enchanté، enchanté، enchanté چې دی یعنې د خوشحاله شوم، یعنې خوښ شومه ستاسو له لیدلو نه یا ستاسو سره د اشنا کېدلو نه، خوښ یم. او کله چې دغه یوه مېرمنه غواړي ځان لپاره ولیکي چې enchanté، یعنې دا او چې دلته دی دا او باید دلته څنګ کې ورسره ولیکي، او که یو سړی اوسیږي هغه یې لیکي، دغې او ته بیا اړتیا نشته دی، بیا همدغه چې دې خواته لیکل شوي همدا ورته بسنه کوي. اوس راځئ چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو. شپږمه جمله چې دی هغه merci beaucoup، merci beaucoup، merci beaucoup ډېره مننه. او اوومه جمله چې دی de rien، de rien، de rien یعنې څه خبره نه دی، مهمه نه دی، داسې یو ځواب دی. او اتمه جمله چې دی هغه je vous en prie، je vous en prie، je vous en prie یعنې هیله کوم. او نهمه جمله چې دی excusez-moi، excusez-moi، excusez-moi یعنې بخښنه غواړم. لسمه جمله چې دی هغه bien sûr، bien sûr. ځینې وخت تاسې یو څه په اړه وایئ چې هو البته همدا ډول، نو تاسې کولی شئ ووایئ چې bien sûr. راځئ چې بله برخه هم تشریح کړو. s'il te plaît چې دی لکه یو چا ته وایي مهرباني وکړه یا مهرباني وکړئ. که چاته وایي چې مهرباني وکړه s'il te plaît وایي، که چاته مهرباني وکړئ تاسې کولی شئ ووایئ s'il vous plaît. او دولسمه یوه چې دی ځینې وخت تاسې یو څه په اړه غواړئ ووایئ چې دا زما له لاسه وه، یعنې زما تېروتنه وه، نو تاسې کولی دا ډول ووایئ چې c'est ma faute، c'est ma faute، c'est ma faute یعنې دا زما تېروتنه وه. او دیارلسمه جمله دی je suis désolé، je suis désolé، je suis désolé یعنې زه بخښنه غواړم. او څوارلسمه جمله دی désolé pour le retard، désolé pour le retard. ځینې وختونه تاسې یو ځای ته ناوخته رسېږي، یا ښوونځی وي یا تاسې رندیوو وي یا بله مسله وي، نو تاسې کولی شئ چې ورته ووایئ désolé pour le retard، د ناوخته رسېدلو لپاره بخښنه غواړم. راځئ چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو. ښه، پنځلسمه جمله دی j'espère que tu me pardonnes، j'espère que،
J'espère que tu me pardon. J'espère que tu me pardon. J'espère que tu me pardon. یعنی زه هیله لرم چې تاسې به ما ته بخښنه وکړئ، تاسې به ما وبخئ. او شپاړسمه جمله ده bienvenue. bienvenue. bienvenue یعنی ښه راغلاست. او ولسمه جمله ده د ساعت د پوښتنې په اړه چې په تېره ویډیو کې مونږ ورباندې بحث وکړو چې څو ډوله نور هم وو، نو هغې نه مې یو جمله راوړې ده، هغه دا ډول ده چې il est quelle heure il est quelle heure il est quelle heure څو بجې دي. او اتلسمه جمله ده d'accord 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 یعنی سمه ده. 19مه جمله ده ځینې وخت تاسې غواړئ په یو څه باندې پوه نه شئ، هغو ته غواړئ ووایئ، دوباره یې تکرار کړئ، نو دا ډول کولی شئ ورته ووایئ répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît. بیا یې تکرار کړئ، مهرباني وکړئ، دا ډول باندې. او راځئ چې اوس بله برخه هم په لنډ ډول باندې تشریح کړو. je ne comprends pas je ne comprends pas یعنی زه نه پوهېږم، زه پوه نه شوم. او یوویشتمه جمله هم همدا ډول دی je ne sais pas je ne sais pas زه نه پوهېږم، زه نه پوهېږم. دوهویشتمه جمله دی چې کله تاسې یو چا سره خبرې کوئ، هغه زر زر خبرې کوي، تاسې کولی شئ ورته ووایئ چې parlez-vous lentement s'il vous plaît parlez-vous lentement s'il vous plaît parlez-vous lentement s'il vous plaît یعنی تاسې ارامه خبرې کولی شئ په دې ډول باندې ده. s'il vous plaît چې دا SVP چې د s'il vous plaît ټول مخفف دی. نو درویشتمه جمله ده comment on dit ça en français comment on dit ça en français ځینې وختونه تاسې نه پوهېږئ یو څه نوم اخلي، مثلا دې ته څه وایي په فرانسوي ژبه کې، تلیفون ته څه وایي په فرانسوي ژبه کې. تاسې کولی شئ په دې ډول باندې پوښتنه وکړئ له خپل استاد نه یا بل چا یا له بل چا نه. او درویشتمه جمله ده je peux utiliser ça je peux utiliser ça je peux utiliser ça یعنی زه کولی شم له دې نه ګټه واخلم، زه کولی شم دا وکاروم، که هغه هر چې اوسېږي، یا قلم وي یا کتابچه وي یا موبایل وي یا بل څه وي، تاسې کولی شئ په دې ډول باندې له هغه نه پوښتنه وکړئ چې ایا زه دا کارولی شم او که نه. راځئ چې اخري برخه هم تشریح کړو. پنځه ویشتمه جمله ده je suis malade je suis malade زه ناروغ یم. او شپږ ویشتمه جمله ده je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué زه ستړی یم. او که چېرته یوه مېرمنه غواړي ووایي چې je suis fatigué د لیکلو په حالت کې به دا ورسره ګډوي دلته، او که چېرته بیا یو نارینه اوسېږي همدا ورته بسنه یې کوي، خو په تلفظ کې هېڅ ډول توپیر نه راځي، یو ډول تلفظ کېږي. او اووه ویشتمه جمله ده c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique یعنې ځینې وختونه تاسو ته یو څوک یو څه درښیي او تاسې د هغه په اړه نظر وړاندې کوئ، ورته وایئ دا ډېر ښه دی، یعنې ډېر په زړه پورې دی، تاسې کولی شئ ورته ووایئ c'est magnifique. او ځینې وختونه یو څوک تاسو ته یوه خبره کوي او تاسې ورته وایئ چې آیا دا رښتیا دی، c'est vrai c'est vrai c'est vrai یعنې آیا دا رښتیا دی، دا رښتیا دی داسې. او نهه ویشتمه جمله چې ځینې وختونه یو څوک تاسو ته یوه خبره کوي، تا ورته وایي ته ما سره ټوکې کوې، نو تاسې کولی دا ډول ووایئ tu plaisantes یعنې ته ټوکې کوې یا ته ګپ لګوې. او دېرشمه جمله چې دی هغه j'ai besoin d'aide یعنې زه مرستې ته اړتیا لرم. ځینې وختونه تاسې یو څه ترسره کوئ او نه شئ ترسره کولی، نو کولی شئ چې یو چا ته ووایئ چې j'ai besoin d'aide زه مرستې ته اړتیا لرم. مننه چې تر اخره راسره وئ. ښه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دغه ویډیو تر پایه ولیدله او په دې ویډیو کې مو 30 مهم او اړینې جملې ولوستلې او زده مو کړې، نو نوټ مو له یاده ونه وځي. که چیرې تاسو غواړئ له موږ سره مرسته وکړئ، تاسو یوازینی کار چې هغه دی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو تر نورو ورسوئ. زموږ یوازینی هدف همدغه دی چې خپله یو څه زده کړو تر نورو یې ورسوو. تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.